سلامونه دوستانو، تمه ده روغ او جوړ او خوشحاله به اوسئ. څنګه دوستانو کولی شو د موبایل لپاره پټه کیمره پیدا کړو دوستانو. یعنې ستاسو په موبایل کې به ریکارډ سټارټ وي او کیمره به دوستانو خلاصه وي، هغه که شاتنۍ کیمره وي او یا مخکینۍ کیمره د موبایل، نو هغه به دوستانو خلاصه وي او ستاسو د ویډیو ریکارډ چې دی هغه به دوستانو سټارټ وي. ترڅنګ تاسو کولی شئ مثلا که غواړئ شاتنۍ کیمرې ته هم دوستانو واړوئ او تاسو کولی شئ بیک کیمرې ته هم واړوئ دغه ریکارډ، او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ دغه مخکینۍ کیمرې ته هم واړوئ. خو بیا چې ستاسو موبایل په لاس کې درسره وي دوستانو، هیچا ته به پته هم نه لګېږي ستاسو ریکارډ چې دی هغه به دوستانو بالکل سټارټ وي او له هغه کس څخه به دوستانو ریکارډ کیږي. نو څنګه دوستانو دغه کیمره ترلاسه کولی شو، د دې لپاره د ویډیو په وروستۍ برخه کې دوستانو درته یادونه کوم چې دغه کیمره څنګه دوستانو پیدا کوو. او له هر څه مخکې که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو چینل درسره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم دوستانو درسره لایک کړئ، او زموږ ټلیګرام چینل لینک دوستانو په ډسکرپشن کې دی هغه هم درسره جوین کړئ. راځئ دوستانو دغه راخلاصوو په خپل موبایل کې. کله مو چې راخلاصه کړه لږ دوستانو ورته منتظر کېږو تر څو د دې صفحه موږ ته راخلاصه شي. نو لږ دوستانو انتظار ورته کوو تر څو دغه زموږ سره په موبایل کې دوستانو راخلاصه شي. ښه دوستانو دغه دی زموږ سره راخلاصه شو. په دې کې یو د ریکارډ اپشن دی او بل د سیټینګ اپشن دی دوستانو. دغه د سیټینګ اپشن دی دوستانو، په دې کې تاسو کله کلیک وکړئ په دې کې دوی خپلې کوالټۍ دی دوستانو. لومړی چې راشئ له دې ځای څخه تېرېږو دوستانو، دغه د ریکارډ کوالټي دی دوستانو، په کومې کوالټۍ کې تاسو غواړئ، په ښای کوالټۍ کې غواړئ، نورماله کوالټۍ کې غواړئ، یا نور دغه لومړی د کوالټي چې دی دوستانو دغه تر ټولو کمزوری دی، نو زه مثلا زم په های کوالټۍ کې کوم دوستانو. په دې کې تاسو دغه اپ چې دی دوستانو دغه لاک کولی هم شئ او کولپولی هم شئ دوستانو. په دې کې آټو پلی ویډیو هم دوستانو دغه تاسو ډیزیبل کولی شئ، په خپله بیا نه پلی کېږي. نو ترڅنګ پریویسي پالیسي دی دوستانو دغه د دوی خپل دی او ادر سیټینګ دی، نور سیټینګونه دي دوستانو په دې کې چې دغه هم تاسو په خپله بیا پسې وګورئ دوستانو. نو مثلا اوس راځو دوستانو په دې کې په دغه ریکارډ باندې دوستانو موږ ستاسو کلیک اخلو، او په ریکارډ کې چې کله راشو دوستانو په دغه ریکارډ اپشن کلیک اخلو. او اوس دوستانو موږ ته دغلته وایي چې ستاسو د کومې کیمرې نه ویډیو کول غواړئ، دغه دوستانو بیک شاتنۍ کیمره او که فرانټ دوستانو مخکینۍ کیمرې څخه غواړئ. زه مثلا شاتنۍ کیمرې باندې کلیک اخلم. کله دوستانو په شاتنۍ کیمرې باندې کلیک وایستلو دغه راځو دغه پارمیژن الاو کوو دوستانو، بیرته راځو دغه بیا الاو کوو، او دغه دوستانو بیا الاو کوو، او اوس راځو دغه الاو کوو دوستانو. نو اوس دوستانو د زموږ ریکارډ چې دی هغه سټارټ شولو. که چېرته دوستانو شپه وه نو ستاسو بیا راشه په دغه فلش باندې کلیک واخلئ، ستاسو د موبایل فلش چې دی هغه به دوستانو بل شي او ستاسو هغه ریکارډ چې کوم دی دوستانو هغه به نور هم صفا شي. نو زه راځم دوستانو مثلا له دې څخه اوس بیک ځم دوستانو، دغلته زموږ ریکارډ چې دی هغه دوستانو روان دی، چاته پته هم نه لګېږي. ښه نو زموږ ریکارډ چې دی هغه روان دی، زموږ خبرې هم دوستانو سیف کوي، زما دغه ریکارډ هم روان دی، بیا دوه ریکارډه دوستانو کار نه کوي. زه راځم دغه ریکارډ دوستانو سټاپ کوم او راځم په سټاپ باندې کلیک اخلم دوستانو. دغه چې دی فینش شول او زموږ چې کومه ویډیو دوستانو کړې وه هغه ویډیو اوس دغه دی. هغه ویډیو دوستانو دغه دی، موږ فلش هم پې بل کړی و، خو دغه ستاسو سایز په سکرین باندې ونه ښودل شي، تاسو به توره شپه وي دوستانو. نو دغه دی دوستانو زموږ ویډیو ترسره شوه. نو دغه دوستانو طریقه وه چې څنګه دغه دوستانو پیدا کړو او څنګه ترې ګټه واخلو دوستانو. نو دغه څنګه پیدا کولی شئ دوستانو، د دې لپاره تاسو لاړ شئ موبایل پلی سټور ته او په سرچ کې تاسو ولیکئ کلوز کیمره دوستانو. کلوز کیمره مو چې کله ولیکله را به شئ او په دې باندې به کلیک واخلئ او دغه کیمره به په خپل موبایل کې دوستانو تاسو را ډاونلوډ کړئ، او کله مو چې ډاونلوډ کړه نو دغه به دوستانو تاسو بیا راخلاصه کړئ. دا تقریبا 14 MB دی او 1 میلیون کسانو دوستانو دغه ډاونلوډ کړی دی په خپل موبایل کې. نو دوستانو ویډیو نور نه اوږدوم، دغه ویډیو ته نمدې ځای که خوښه مې وي یو لایک ورکړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. که تاسو دوستانو کوم داسې طریقه غواړئ په هغې باندې ستاسو لپاره موږ ویډیو جوړولی شو، صرف په کامنټ کې راته ووایئ چې په دغه طریقه باندې یوه ویډیو راته جوړه کړه، نو موږ به ضرور کوشش وکړو ستاسو لپاره داسې